درنو دوستانو سلامونه او ښې چارې. نن زه تاسو ته په یو مختلف پروګرام سره راغلی یم او نن مې پخلنځي پروګرام پخلی نه ده خو رنګونه دي. د رنګونو د طریقې جوړول زه نن غواړم تاسو ته دروښیم. لکه څنګه چې تاسو وینئ شاید تاسو زیاتره به راسره په انسټاګرام کې او په فیسبوک کې یاستئ د پخلنځي. زه رنګونه ډېر رنګونه کته پورته ډېر کوم کم فکر یې په خوراکو کې په دې شی ډېر زیات مې خوښېږي او په تېره بیا همدغه ګل دا ګل وینئ دا نو وروستي ګلان پاته دي نو ما ویل چې راځئ نن یې زه دلته کېږدم او خپل لیدونکي پرې ونازوم. عمرم د ګل مسه د ګلانو غوندې ښایسته لیدونکو. نو زه نن غواړم چې تاسو ته د رنګونو د جوړولو طریقه دروښیم خو تر هر څه مخکې یوه خبره کوم دوستانو. دا پروګرام به شاید تاسو ته یو څه ستړی کوونکی یو څه به خو زه به نن یو څه خوالم وکړم. هغه دا ده چې زه تقریبا یو 6 میاشتې کېږي چې په دا یوټیوب کې د چا خبره ګرځم راګرځم ګورم چې څنګه پروګرامونه دي او د ژبې لپاره خلک څه کوي د خپلې ژبې لپاره چې ژبه یې پاتې سي او نړۍ یې وپېژني د دې ژبه. نو ما چې ولیدل د موږ په پښتو کې باور وکړئ هېڅ پروګرامونه نه ول یو ده او بل کولم زیاترو په نیم کې پرېښي ول پروګرامونه یې جوړ کړي دي او بېرته په نیم کې نه پوهېږم چې دوی مایوسه سوي دي نه هیله سوي دي څه علت ده. نو ما ویل چې راځه تاسو سره به هم زه دا خبره شریکه کړم او زه خو خپله چې چیرې کومه ویډیو په افغاني خصوصا او بیا پکې د موږ د خپلې ژبې چې هېڅ پکې لیدونکي ډېر نه لري ټوله مې لایک کړل سبسکرایب مې کړل. مانسه مه کوه چې دا لیدونکی تشویق سي او دا خپل پروګرام ته پرمختګ ورکړي چې دا د موږ ژبه هم په یوټیوب کې ډېره سي. باور وکړئ زه 10 کاله کېږي ما په فیسبوک کې هر کال د مورنۍ ژبې په ورځ باندې ما لیکلي دي مورنۍ ژبه راباندې ګرانه ده څه مې تېر جوړ نه کړل اما اوس په دې خوشحاله یم چې د مورنۍ ژبې ته مې حداقل راووتلم یو پروګرام مې جوړ کړو په یوټیوب کې. په یوټیوب کې ډېر ضرور ده دوستانو بعضې موږ خویندې ورونه دي چې پروګرامونه جوړوي اما تاسې حمایت وکړئ چې دا د موږ ژبه په یوټیوب کې یو څه پراخه سي. باور وکړئ تاسې داسې فکر ونه کوئ چې زه د ځان لپاره وایم د ما پروګرام که ګورئ که نه ګورئ اما نور لیدونکي نور چې موږ ته پښتو پروګرامونه وړاندې کوي بعضې د کمپیوټر په حصه کې معلومات راکوي بعضې مثلا د ګرامر په حصه کې ډېر مختلف شیان دي خو باید موږ ورسره اوسو حمایت یې وکړو. یوه خبره مې دا کوله او رښتیا یوه زه ډېر وخت ما فکر کوو چې د افغانستان له رسنیو له تلویزیونو مې اورېدل وایي هزارګي لهجه مې اورېدلې وه خو په غوږو مې نه و اورېدل اما په یوټیوب کې د هزاره افغانانو آفرین د دوی ژبه کنې ورکه به وه خو دوی بېرته ژوندۍ کړله. دومره باور که زړې ښځې دي هزارګانې که نجونې دي که سړي دي دوی په خپله خوږه هزارګي لهجې باندې څومره خوږه ژبه یې ده بیخي په تلویزیونو کښې ووینئ بیخي ایراني فارسي ده اصلا هزارګي ما نه ده اورېدلې خو دلته ما واورېدله دوی آفرین خپلې ژبې ته دومره ښه کار کوي. نو راځئ چې موږ تاسې هم همدا کار وکړو. بیا مو اوس هم سړی وخت ده موږ کولی شو تاسې پوهېږئ یوې ژبې ته کار څنګه کېږي. یو ورځ یو دوست راته لیکلي ول وایي هغه ده زیاد حرف زدی اما نفهمیدم چی گفته خو اما ای تو فهمیدم که برنامه آشپزی داری. یعنی ګوره دې سړي خپلې ژبې ته کار وکړو. بېرته ما د جواب چون دی د ما په پښتو نه پوهېدو ما په فارسي ورته جواب په دري ولیکو چې کوشش میکنم یا هغه ده ته به پرې پوه سې اخر اورئ خو ده ګوره خپلې ژبې ته کار وکړو د ما په نظر باندې یعنی موږ باید دغسې کار وکړو. آفرین هغه تکړه و غوښتل یې چې د ما پروګرام یې حتما خوښ و پخلی یې خوښ و نو ویل یې چې موږ کوو چې په دري باندې سیسې لږه کې نور هم ښه پرې پوه سم او دا دري په یوټیوب کې پراخه سي. نو داسې راځئ چې موږ د افغانستان هره لهجه په هره ژبه ټوله یوه ژبه ده شکر چې دا په یوټیوب کې پراخه کړو او عملي کار ورته وکړو. نور به مو سر نه خوږوم خدای دې کوي چې د ما دا خبرې په تاسو باندې ښې لګېدلي او عمل پرې وکړئ.
ښه دوستانو اوس به راسو رنګونو ته. دلته تاسې په دې کاسه کې وینئ چې دا کې ما یو دانه کاو، دغه دې کاو رنګ ته زموږ څه وایي بانجاني وایي نو که یا سمني وایي، دغه رنګ کاو ما ویشو. اول مې میده میده کړو، بیا مې ویشو. اوس اوبه سړې دي. دې پیالې کې کاو ده او دا هم تاسې وینئ زعفران. د زعفران دم کول خو به حتما زده یې، خو بیا هم زه تاسو ته ووایم زعفران څه غواړئ چې رنګ وباسي او ښه رنګ وباسي، نو تاسې اول زعفران چې ده په یو پلیټ کې لا په یو قاشق کې داسې سره میده یې کوئ، بعد د هغې چې ده په یو لوښي کې واچوئ، که په چاینکه کې اچوئ، که په داسې په یوه ظرف کې اچوئ، خو سر یې پټ کړئ او اوبه لا بیخي یخې اوبه ور واچوئ او لاسې ده یخی راواخلئ، ماتې څو ټوټې د یخ ور واچوئ او کم له کمه 2-3 ساعتې پرېږدئ. نو دا بیا زعفران ډېر ښکلی رنګ باسي او که یې سر پیکې نه ږدئ نو هغه خوند یې وایي بیا هغه خوند نه وي. ما چې چېرته لوستی وه دې کې زعفران رنګ دی او دا هم د کرم رنګ. اوس د دې کرم رنګ نه زه تاسو ته یو څو ډوله رنګونه جوړوم چې دې لپاره پکار دی دغه ما راخیستې ده بیکینګ پوډر، هغه پولي د موږ څه ورته وایي پولي، لا د کیک پوډر څه ورته وایي دا ورته پکار ده. او دلته تاسې وینئ ما د لیمو اوبه راخیستې دي. البته ما یو ځلې سرکې باندې جوړو، خو تر سرکې لیمو ښه ده. دا هم د لیمو اوبه. اوس به نو دوستانو تاسې وګورئ چې زه له دې رنګونه څو ډوله نور رنګونه تاسو ته جوړوم. ښه اوس دغه پیالې کې به زه اول راواخلم یوه قاشقه دا د کرم اوبه، زه دا یوه قاشقه بس ده، او دا هم تاسې وینئ پولي بیکینګ پوډر، دا به پکې واچوم چې دې نه کوم رنګ جوړېږي. اوس به وګورو څه ډېر مې راواخیسته، اندازه یې نو داسې ما خاصه نه ده معلومه کړې. ښه بګورو چې دا کوم رنګ کېږي. ښه څنګه ښه رنګ څه ګورئ دوستانو، نه پوهېږم فلم کې به معلومیږي که نه، واضح رنګ له ورایه معلومیږي. دا داسې فیروزه‌ایي رنګ سو که نه، د فیروزې، او دا هم هغه د کرمو اصلي خپل رنګ ښایسته رنګ سو که نه. دا هم یو رنګ سو. ته ودرېږه زه ستاسو ته بله طریقه در وښیم. بیا هم یوه قاشقه به کرم راواخلم د کرم اوبه، او دا هم لیمو. وګورم چې دې نه به څه شی جوړېږي. ګورئ څومره کوشلی سو. دې رنګ ته سور هم ویل کېږي او فکر کوم الواني رنګ هم ورته ویل کېږي. دا ګورئ له یوه کرم نه تاسې وینئ دوستانو دغه ده 3 رنګه سو. ښه اوس به وګورو چې یو بل کوم رنګ کېږي. زه همدغه رنګ راواخلم دا فیروزه‌ایي، تاسې پولي لا پکې ښه حل سوي نه دي. ښه دا ګورئ دومره لږ څه مې راواخیسته، داسې وګورم دې نه کوم رنګ راځي. او اوس به زه پکې دا زعفران راواخلم. زعفران هم ښه رنګ ایستلی ده. لږ ډېر یې کړم چې دا اوس کوم رنګ کېږي. فکر کوم دا مې لږ څه کم ور اچولی. ښه دا اوس داسې لیمویي سو کم فکري، کم مې نه ده ور اچولی، خو دا بل رنګ څو دې رنګ توقع مې نه درلودله لیدونکو باور وکړئ. دا سو لیمویي رنګ. ګورئ زعفران او لیمویي رنګ د ځمکې د اسمان فرق سو. دا رنګ مې هم دا نن ورسره. اوس وګورم چې دا ګلابي له دې سره واچوو څه شي کېږي. ته ودرېږه. ته ودرېږه. دې سره غواړم چې دا رنګ سره یو ځای کړم. ته ودرېږه چې څه شي کېږي. اوس به ازموینو. او دا هم کېږي داسې لږ څه تیز جګري. او اوس خو به زه غواړم چې زرغون رنګ جوړ کړم. دا خو لیمویي سو، زرغون څه بعضې خلک موږ ورته په 2 نومانه زرغون ته لرو، بعضې ورته شین وایي. دا رنګ به اوس جوړ کړم. نو د دې لپاره به زه له دې فیروزه‌ایي رنګه یوه قاشقه راواخلم. ډېره مهمه نه ده.
او بیا هم کرم. ګورئ دوستانو، او دا هم سو زرغون شین رنګ. ګورئ له یوه کرمه څه رنګونه جوړ سول. دا هم د کرم رنګونه. او یوه خبره بله وکړم دوستانو، که تاسو غواړئ چې داسې خړ غوندې زیړ رنګ هم غواړئ، هغه تاسو کولی شئ چې یوه ډکه قاش تاسې کورکمن په داسې نیم ګیلاس د یوه ګیلاس په درېیمه برخه اوبو کې ویشوئ، بیا هغه صاف کړئ، هغه کیږي زیړ رنګ. خو د زعفرانو رنګ روښانه وي، هغه لږ څه داسې خړ غوندې زیړ وي، دا هم کیږي. او ما چې دا څو وخته مخکې رښتیا اوس نه درلود چې وکړم، دا جوغندر نه دی لبلبو، دا هم چې ویشوئ دا هم یو رنګ کیږي، جګري رنګ کیږي. ښه لیدونکو، دا هم د موږ د نن ورځې دا د رنګونو پروګرام. رنګونه چې دا لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ویل په ډېرو څیزونو کې استعمالیږي د خوراکو. په بعضې شیرنباب شان بعضو کلچو کې موږ رنګونو نه استفاده کوو. په وریځو کې مثلا زعفراني وریځې لا دغسې په وریځې چې دغسې چلو پخوي، داسې رنګونه پکې لږ څه داسې طبیعي کار وکاروئ. چا خبره دسترخوان پرې کښلی کېږي، ښایسته کېږي. او زه تل وایم که چیرې کومه ورځ پخلی هم لږ څه خراب سي، لا کته پورته سي، لا غوړي ډېر سي، لا مالګه لا یو شی کم سي، نو که موږ په هغه رنګونو هغه په سلیقې سره یې کېږدو، په دسترخوان راوایخلو، زه مطمئنه یم چې څوک نه وایي چې نه دې نن خوراک کې دغه خالیګاه. نو رنګونه د طریقې دا و چې ما تاسو ته دروښوو. نو هیله لرم چې د ما دا نننی پروګرام هم خوښ شوی. او بیا هم وایم هر پروګرام نه یوازې د ما، د ډېرو لیدونکو ما ولیدل، د ټولو پروګرامونه تعقیبوئ. باور وکړئ ویډیو جوړول اسانه نه ده، سخته ده، اما یو د تاسو سبسکرایب او لایک موږ ته ډېره انرژي راکوي. نو تر بله پروګرامه الله مو مل.